د پاکستان کرکټر عمر اکمل غیر اخلاقی حرکت د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د میډل آرډر توپونکی عمر اکمل یو ځل بیا داسې حرکت کړی دی چې د پاکستان کرکټ بورډ په وړاندې د سخت ګام پورته کولو خبر ورکړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان د لاهور ښار په نیشنل کرکټ اکاډمۍ کې عمر اکمل کلی ویستي او په ډیر عجیب ډول ټرینرانو ته ویلي چې وګورئ وازګه کومه ده. دوی زیاتوي چې په دغه وخت کې د کورنیو ټرینرانو ترڅنګ بهرني ټرینران هم وو چې وروسته هغوی د پاکستان کرکټ بورډ ته د عمر اکمل د دغې کړنې شکایت کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ مسؤلینو د عمر اکمل په دې کار خفګان ښکاره کړی دی او وایي چې د عمر اکمل پخوانی ریکارډ ته په کتلو سره به د هغه پر ضد سخت ګامونه پورته کړی شي. دوی وایي چې عمر اکمل دا کار له دې امله کړی دی چې هغه په فټنس کې ناکامه شوی او له هغه وروسته یې بیا داسې یو غیر اخلاقي حرکت کړی چې هغه ته نه و پکار. دا لومړی ځل نه دی چې عمر اکمل یو دا ډول کار کړی دی. تر دې مخکې تیر کال د اسټرالیا په وړاندې د پاکستان 5مې ورځنۍ لوبې نه یوه ورځ مخکې په دوبۍ کې هغه د شپې تر ناوخته له هوټله بهر و چې وروسته ترې د لوبې د پیس 60 سلنه وګرځول شوه. همداراز هغه تر هغه مخکې په ټولنیزو رسنیو کې یو انځور خپور کړی و چې په لاس کې انګور دی او داسې ښکاري چې کالي په تن نشته. په دغه انځور باندې خلکو سختې نیوکې کړې وې او همداراز ډیرو خلکو ورپسې ټوکې هم کړې وې. د سریلانکا په وړاندې د شلوریزو لوبو کې عمر اکمل یو ځل بیا د پاکستان لوبډلې سره یو ځای شوی و او په لومړیو دوه لوبو کې دواړه ځل په لومړي توپ په 0 وسوځېده چې په درېیمه لوبه کې بیا ونه اخیستل شو. همداراز د بنګلادیش په وړاندې لوبو لپاره هم عمر اکمل په لوبډله کې شامل نه کړی شو.